السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله عنه لاس نیولې او دواړه روانو. عمر رضی الله عنه ورته ویل یا رسول الله تر هر چا راته ګران یې خو تر ځان نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لا نه عمره، زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفسي په ولکه کې دی، تر څو چې له خپل ځان نه هم درته محبوب نشم کامل مؤمن کېدای نشي. عمر رضی الله عنه ورته ویل یا رسول الله له ځان هم راته ګراني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل الان یا عمر، عمر اوس دې خبره جوړه کړه. صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت غوره نمونې وي. علي رضی الله عنه څخه پوښتنه وسوه چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څنګه مینه درلوده؟ هغه ورته فرمایل و موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تر مور او پلار، تر اولاد، تر ځان، حتی یو تږی انسان چې د اوبو سره څومره مینه لري زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تر دې هم ډیره مینه وه. په غزوه احد کې چې تر 80 شاوخوا صحابه کرام شهیدان شول، ډیره بده ورځ وه. د بنو دینار قبیله یو میرمن له مدینې منورې نه د احد په طرف منډې راوهي او له هر صحابي څخه پوښتنه کوي چې په مخه ورځي چې کیف حال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څنګه حالت کې وو. یو صحابي ورته وایي پلار دې شهید شو، وایي کیف حال رسول الله، بل ورته وایي چې ورور دې شهید شو، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی، بل په مخه ورځي هغه ورته وایي چې زوی دې شهید شو، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی. یو صحابي ورته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیر کې دی، دا ورته وایي چې تر څو یې په خپل سترګو ونه وینم اطمینان مې نه کېږي. یو صحابي ورته وایي هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ولید چې هغه په عافیت کې دی، ژوندی دی، نو ورته ویل یا رسول الله لتا وروسته هر مصیبت کوچنی دی. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت دا د ایمان یوه لویه برخه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي وایي ستاسې یو څوک تر هغو کامل مؤمن کېدی نشي تر څو چې زه له مور و پلار، اولادونو او ټولو خلکو څخه ورته زیات محبوب نشم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت تقاضا دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو او په لارښوونو باندې به مسلمان عمل کوي. په همدې ډګر کې هم صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې غوره نمونې وي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې په منبر ولاړو او صحابه ته ویل وای اجلسو کینئ. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې په دغه وخت کې را روانو د مسجد د باندې په برنډه کې را روانو، دغه وخت کې باران وري د خټې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا ویل چې کینئ، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عمل ته بیرون کېناست په خټو کې په اوبو کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وای زادک الله حرصا یا ابن مسعود، دا دې څه وکړل؟ ابن مسعود رضی الله عنه ورته فرمایل و یا رسول الله ابن مسعود ته مناسبه نه ده چې د الله رسول امر ورته وکړي چې دا کار وکړه او بیا دی په هغه کې چونو چرا کوي چې په دې کې ګټه ده که تاوان دی. د مسلمان صفت باید همداسې وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت دوه لویې ګټې دي. لومړنۍ ګټه دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت مسلمان سره په طاعات او په عباداتو کې مرسته کوي. ځکه څوک چې د چا سره مینه لري د هغه لارښوونې او د هغه تګلاره غوره کوي او هغه عبادت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تګلارې غوره کول. دویمه ګټه دا ده چې د قیامت په ورځ به دغه انسان او دغه مسلمان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کړي او دغه تګلارې غوره کړي او دغه په لارښوونې عمل کړي، دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یو ځای وي. یو ځل یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله متى الساعه، قیامت به کله یا رسول الله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وای څه دې ورته تیار کړی دی؟ وای یا رسول الله فقط د الله او د رسول مینه را سره د نور څه نه لرم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وای انت مع من احببته، ته به د قیامت په ورځ له هغه چا سره یې
چې ورسره محبت او مینه لري. له همدې امله څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی ځان بولي او د هغه محب ځان بولي، هغه باید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تګلاره خپل کړي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لارښوونې ومني، عملی کړي او له هغو شیانو ځان وساتي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو د نه کولو امر کړی دی. له همدې امله امام شافعي رحمه الله په یو شعر کې وایي لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. وکستا دا محبت رښتینی وي نو تا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت کړی وي، ځکه څوک چې له چا سره مینه لري د هغه مطیع وي، د هغه تابعدار وي، او څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت دعوه لري او لارښوونې نه عملي کوي، تګلاره یې نه خپلوي، هغه په دې دعوه کې صادق نه دی. دویمه موضوع چې غواړم درنو دوستانو چې تاسو سره شریک کړم په دې مورد کې هغه رمضان او په رمضان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله څه ډول عبادت کاوه. درنو ورونو، رمضان اسلامی امت ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته د الله جل جلاله له طرفه هغه ستره تحفه ده چې د دې تحفې په مټ ډیر غافل انسانان او ډیر په عبادت کې ورسته پاتې انسانان ته دا یو چانس ورکوي چې بیرته الله ته ځان ورنږدې کړي، او هغه چانسونه چې د کال په اوږدو کې له ده څخه ضایع شوي دي هغه بیرته جبران کړي. د کال په اوږدو کې چې دی له الله جل جلاله څخه څومره لرې پاتې شوی بیرته ځان الله جل جلاله ته ورنږدې کړي. داسې ویلی شو چې رمضان هغه سریع خط دی چې دغه خط په مټ هغه سریع او هغه سرک دی چې په دغه سرک باندې انسان په ډیر لوړ رفتار باندې خپل هدف ته او الله جل جلاله ته ځان رسولی شي. له دغه موقع څخه او له دې وخت څخه لویه استفاده پکار ده. دا چې موږ او تاسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت خبرې کوو او د محبت تقاضا ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه په لارښوونو عمل وکړو. راځئ وګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان کې څه ډول عبادات کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کال په اوږدو کې په هر وخت کې د الله جل جلاله ډیر عبادت کاوه، لیکن په رمضان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ځان او خپل اعمال خپل د ژوند چوکاټ دا یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت ته ځانګړی کاوه. ځینې اعمالو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان کې نسبت نورو میاشتو ته ډیر زیات کول چې مسلمانان باید ورته متوجه شي. لومړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان کې د قرآن کریم ډیر تلاوت کاوه نسبت نورو میاشتو ته، او حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر کال د جبرائیل علیه السلام سره د قرآن کریم دور کاوه او تر دغه دمه چې به څومره آیتونه نازل شوي وو هغه به بیا ورسره تکرارول. دویم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان کې صدقات ډیر ورکول. یو حدیث کې یو صحابي فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان کې دومره ډیر سخا کول او دومره ډیر خیرات او صدقات ورکول، دومره ډیر خیر رسو انسانانو ته لکه یو باد چې هر شي ته خیر رسوي. باد چې راوالوزي وریځې له ځان سره راوړي او دا وریځې بیا په هر شي باندې په ټولو مخلوقاتو باندې باران اوروي، خیر عام وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په رمضان کې ډیر صدقات ورکول. دغه راز نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان کې د شپې عبادت او نور عبادتونو ته بالخصوص المانځه ته ډیر اهتمام کاوه. یو صحابي فرمایي و نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله رمضان راغی نو له خپل اهل څخه به اجازه وغوښتله. ځینې هغه کارونه چې هغه به معمولا کول هغه به پرېښودل او به ځنډول او د الله جل جلاله عبادت ته به ملا وتړله. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. لومړی دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت دا په خپلو زړونو کې راسخ وګرځوو. دویمه دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل وکړو. او دریمه دا چې په رمضان کې له دې لوی موقع څخه او له دې ستر چانس څخه اعظمي استفاده وکړو او بالاخره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت
او اطاعت په نتیجه کې الله جل جلاله هغه مقام راته نصیب کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انت مع من احببت. الله جل جلاله مو دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تګلارو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مو یو ځای په جنت کې ملګرتیا نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.